د سپوږمۍ ښارګوټی د مستوي پلان سره ورته په یوه شبکه کې جوړ شوی دی. هغه په بایسکل باندې د منفي 3.4 د ټکي څخه چې د هغې کور ده، صحیح ده، حرکت کوي تر منفي 3.-1 ټکي پورې چې پلورنځی ده، صحیح ده. دغه دواړه مختصات یې موږ ته راکړي. هر واحد په لاندې ګراف کې په یو بلاک ومنئ. دغه تاسې چې ګورئ دغه واحدونه هر یو که موږ یو بلاک ومنو، دا مختصات لاندې په نښه دغه دواړه او سپوږمۍ د کور او د پلورنځي په منځ کې واټن معلوم کوي. ګورئ اول راځو دغه مختصات دلته په نښه کوو چې د سپوږمۍ کور ده، اکس یې منفي 3 او وای یې 4 ده. منفي 3 د اکس دپاره دلته او مثبت وای ګورئ 1 2 3 4 مثبت 4 دلته راځي. همداسې ګورو دغه د پلورنځي مختصات چې دي منفي 3 او منفي 1 ګورئ منفي 3 هم دلته د اکس د محور په سر دي او وای دپاره منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 منفي 5 منفي 6 منفي 1 دغلته راځي. اوس ګورو د دوی په منځ کې څونه واټن دی. دا د کوره که حرکت وکړي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نو تقریبا 11 بلاکه د دوی په منځ کې فاصله ده، صحیح ده. نو دا 11 نیسو. غیر دغه هم منګه کولی سو چې دغه دواړه هم دلته محاسبه کو. ګورئ منفي 3 منفي 3 د اکس لپاره تغییر نه دی موندلی او دغه 4 او منفي 1 د وای لپاره تغییر کړی دی. نو که ولیکو 4 منفي 1 نو کیږي 4 مثبت 1 دا هم 11 کیږي. نو 11 بلاکونه د دوی په منځ کې فاصله ده. راځو یو بل مثال ته. دلته وایي کریم یو انځور په دغه ساحه کې چې د سور مستطیل په څیر لاندې ښودل شوی دی زړوي او بیا د آبي خط په مرکز کې د یو میخ سره یې کلکوي. په دویم ګراف کې تاسې هغه ټکی یا ټکي په نښه کړئ چې کریم دا میخ پکې ټک وهلی ده. ګورئ تاسې دغه سور مستطیل چې ده دغه یو انځور ومنئ او دغه آبي خط چې تاسې ګورئ چې تقریبا 6 واحد اوږدوالی لري، 3 دغه خوا کې دي او 3 دغه خوا کې دي، د اکس د محور سره موازي دی. ګورئ یعنې د اکس د محور قیمتونه هم په دې کې سدي او که یعنې منفي 3 دغه خواته ونیسو مثبت 3 خوا تقریبا 6 واحده راځي. دغه مرکز چې ده هغه ځای ده چې پکې دغه میخ ټک وهل سوی د وای د محور په سر مثبت 4 ده. ګورو د دې اکس چې ده دغسې مستقیم راځي د 0 ټکي په سر، ځکه دا د بل چیز سره یو ځای سوی نه ده. نو د دې ځای موږ پوهیږو چې دغه ټکی چې پکې میخ ټک وهل سوی د دې مختصات 0 او مثبت 4 دي، یعنې اکس 0 او وای چې ده مثبت 4 ده. راځو یو بل مثال ته. وایي د ای ښار د بي د ښار سره د یو اورګاډي په واسطه تړل شوی ده چې تمځای یې په منفي 3 منفي 1.3 ټکي کې ده. د اورګاډي د لارې خاپی یا مسیر یې لاندې په آبي ښودل شوی ده. کوم ښار د اورګاډي په اوږدو کې تمځای ته نږدې ده، ای که بي. تاسې وګورئ موږه د ای ښار فاصله که د دغه تمځای څخه چې دغه ځای ده حساب کو، نو ګورئ د اکس د محور په اوږدو کې دا تقریبا 1 2 3 4 5 6 واحده لري ده او د وای په محور کې تاسې ګورئ 1 2 3 4 5 واحده لري ده د دریو څخه یا د دغه ځای څخه، صحیح ده. نو دا 6 او 5 کېږي 11. د دې واټن خو 11 و. اوس ګورو د بي د ښار د اکس په اوږدو کې تقریبا 1 2 3 4 5 6 و 8 9 10 11 واحده فاصله لري او د وای په اوږدو کې 1 2 3 4 5 6 او 11 دا دواړه کېږي 11. نو دا چې د ای د ښار واټن د بي دغه ټکي څخه چې و یا د سټیشن یا هم تمځای چې موږ وایو د دې څخه چې و دا تقریبا 11 او دلته چې و دا 11 و. نو د دې ځای ویلی سو چې د ای ښار ورته نږدې ده او غیر دغه هم ګورئ که دغه ای ښار واټن د دغه منفي 1.3 څخه موږ وسنجوو. ګورئ 1 2 3 4 5 6 یعنې د دغه منفي 1 نه تر دغه منفي 1 پورې 6 واحده راځي او د مثبت 8 نه تر 3 پورې 5 راځي، ځکه د ای د ښار مختصات چې دي منفي 1 او 8 دي. نو د منفي 1 نه تر منفي 1 پورې 6 او د مثبت 8 نه تر 3 پورې کېږي 5. نو د دې ځای بیا هم ویلی سو چې دغه د ای ښار چې دی تمځای ته زیات نږدې دی.